یو ډیره هم مسله ده هغه دا ده چې بعضې خلک اوس دا غاښونو کې ځان ته سوري پیدا کوي، داسې تراشي او سوري پکې جوړوي، کولاوي یې. بعضې خلک دا ویښته خپل نه وي، دا لور مصنوعي ویښته لګوي. نو دې په باره کې بعضې خلک وریځې وباسي. د دې ټولو خبرو یاد ساتئ بخاری شریف 5931 نمبر روایت. نبی علیہ السلام فرمای چې کومه زنانه یا کسړی وي که زنانه وي دا د بل چا ویښته لګوي یا غاښونو کې سوري پیدا کوي او کولاوالی راولي، په داسې کس باندې د الله لعنت وي او د نبی علیہ السلام لعنت هم پې دی. ځکه په قرآن کې الله فرمایي په 28 سپاره کې په سورة الحشر کې اول رکوع کې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. بس چې الله پاک تاسو ته کوم حکم کړی هغه ونیسئ، یعنی نبی علیہ السلام، او چې کوم نه منې کړی دا نو هغې نه ځان منې کوي. نو په کار دا دی چې دا شی نه کوو، په داسې خلکو باندې د الله لعنت وي. الله دې موږ او تاسو ته بچ کړي.